نو مرګ ته تیاری هم پکار دی او تیاری دا دی چې بادرو بالاعمال الحسنه. لومړنی او مهم حق یې د مړي څه دی؟ ځن کدن حال کې به چاته څوک نه وایي چې ته کلمه ووایه، بله. بلکې ځان سره به وایي، لکه صورت یاسین چې نبي اسلام تلقین کوئ. نو د دې لپاره اول باید دا وشي چې د دې د کفن د غم وشي. په چپ واړې د اخیا طرف باندې باید 3 کرتې اوبه تیرې کړي، صابون به پرې ووایي او په صابون سره به دا وینځي پاک کړي. دلته به بیا په قینچي باندې دا دې ته دغه وایي دا ګریوان به ورته وکړي. د مړو عطر باید یعنې بد عطر باید وانخلي، ښه عطر باید واخلي. نو دې لپاره بیا داسې چې کم سي دا نیمۍ نیم په یوه طرف باندې نیم په بل طرف اچوي او په دغه کمیس کې پیچل کېږي او بیا ورته پاسه پړونی اچوي چې مکمل دا په حجاب کې راشي. دیني ورور دیني خور سپارلی شي؟ په اسلامي دین باندې وسپارلی. دا خو هر څوک کولی شي. کفن ډاکټر صاحب څه ډول باید یعنې کوم رنګ پلار کله چې په کوم لباس کې ځي او هغه لباس ته هر څومره قیمت و هماغسې قیمتي لباس باید واخیستل شي. ځکه چې سبا غرمه باید دیګونه باندي او د دیګونو په بدرګه کې دا مړی چې دی دا باید ښخ شي. د مړي په حقوق کې کله نه خیرات خبره نه ذکر کړي. ګاونډیانو څه مسؤلیت شته؟ په صلة الرحم کې دوی شرن دغه لري، باید دې کس سره تعاون وکړي. دا یو څه سپېره مړی و چې ښخ یې که بې خیراته. نو دا خو ریا شو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو بیا هم د میراث علم په یو برخه باندې خبرې کوو. وړاندې موږ د میراث علم د اهمیت او اهدافو او نور مسایل پکې وو. تاسو به قدرمن لیدونکو لیدلي. نن د مړي په حقوقو باندې خبرې کوو چې لومړی د هغه کوم حق دی د مړي چې ډېر مهم حق دی، یعنې لومړنی مهم حق یې څه دی. همدارنګه دې ته راځو چې کفن ته ورځو چې کفن بیا په څو ډوله دی او د زنانه او نارینه کفن ترمنځ فرق لري که نه یو ډول دی. همدارنګه کفن باید کوم رنګ ولري، یوازې سپین رنګ لازمي دی که نه نور رنګونه هم استفاده کېدلی شي. د کفن ټوټه باید څه ډول وي. همدارنګه له کفن وړاندې باید د مړي سره څه وشي. د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره خوشبختانه په خپرونه کې قدرمن مېلمه دی د پوهنتون استاذ دکتور عبیدالرحمن الکوزی صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. قدرمن لیدونکو موضوع را سره په غور سره واورئ ځکه چې دغه حالت په موږ او تاسو بلکې په ټولو انسانانو، هغه که مسلمانان دي که غیر مسلمانان، دا حالت په ټولو راتلونکی دی. ډاکټر صاحب محترم تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. مننه. زه هم قدرمن لیدونکو اورېدونکو ته ښه راغلاست وایم او رادیو کې چې دغه موضوعات چې د مړي او یا د میراث په رابطه دي که موږ سره په تر اخره پورې پاتې شي نو انشاءالله ډېر معلومات به لاسته راوړي او ډېره مننه کوو. ډېره مننه. ډاکټر صاحب د مړي حقوقو ته د مړي حقوق خو به ډېر وي او انشاءالله په خپرونو کې به لیدونکو سره شریکوو. راځو لومړنی او مهم حق د مړي څه دی؟ جناب سراج صاحب دا چې کل نفس ذائقة الموت الله جل جلاله موږ ته د پخوانه قرآن کریم کې د دې خبرې ارشاد کړی دی چې هر نفس څکونکی د مرګ دی. بله صاحب. نو مرګ ته تیاری هم پکار دی او تیاری دا دی چې بادرو بالاعمال الحسنه په اعمال صالحه او په نیکو کارونو باید وړاندېوالي وشي. او یو ملایکه راځي وایي سهار کې اواز کوي چې تاسې یې د خیر خاونده د خیر کارونو ته مخه کړه. بله. او که چېرته شر کې د شر کارونه پرېږده. نو موږ باید همیشه لپاره دې ته آماده یو چې یعنې دا موږ چې اوس یېرېږو مرګ نه که نه همدا وجه ده چې موږ له آماده نه یو، آمادګي هم نه ده نیولې. دا خو یو لازمي خبره چې ټول مسلمانان باید دا ولري. راځم دې ته چې مرګ خو حق دی او چې مرګ سړي ته راشي نو اول به یو ټکی پکې بل هم اضافه کړم چې حدیث کې شریف کې راځي چې لقنوا موتاکم بیاسین. یو حالت دی چې یو سړی مړ کېږي مرګ په حالت کې څنګه دغه حالت کې دی نو تاسې د یاسین سورت یاسین ورته شروع کړئ. داسې به نه وی او یا لا اله الا الله وایي. مړي کله چې داسې حالت کې سړی دا روحي لحاظ باندې ډېر غي یعنې ضعیف وي، مشکلات لري، نو کله ځن کدن حال کې به چاته څوک نه وایي چې ته کلمه ووایه، بلکې ځان سره به وایي. لکه صورت یاسین چې نبي اسلام تلقین کوئ. تلقین دې ته وایي چې ته ووایه چې هغه تا نه څه واوري او کیدای شي هغه هم په خوله باندې ووایي. خو بهرحال دا سړی وفات شو، مړ شو. اوس دا کس یا زنانه دی یا نارینه دی او بشر دی، انسان دی، دا مړ شو او خصوصا مسلمان دی. اوس څه کول پکار دي؟
نو لومړی خو موږ په کلي په ماحول کې خدا دغه ده چې مثلا ټول خپلوان خبر شي او هغه نږدې خلک بیا لرې خلک دا راځي بیا حتی د جنازې اعلان وکړي چې پلانې مازدیګر یا سهار یا په ټیم باندې هغه خلک خبر شي او هغه بیا جنازې ته راشي ځکه چې دا جنازه هم د مسلمان په مسلمان باندې حق دی خو په هر صورت هغه راځي. اوس د دې لپاره لومړني تدابیر ورڅه شي چې داسې خو نه کېږي چې مثال ډېر خلک به داسې که رسول صاحب چې پلار یې مړ شي مور یې مړه شي ښځه یې مړه شي ورور یې مړ شي او دا کېږي او دا دې نه خلاصیا نشته دی. نو یو دم که دا مشر په کوم کس دی دې کور کې یا مثلا زامنو کې مشر دی یا پلار مشر دی زوی مړ شو نو دلته یو دم ټول جړاګانې شروع کړي خفګان شروع کړي چغې شروع کړي نه هغه د الله تقدیر ته باید سره غاړه کیږي او د هر مصیبت په مقابل کې صبر وکړي چې الله پاک ورته دغه ورکړي دا خو عامه خبره ده دې ته باید موږ آمادګي ولرو. اوس نو دې مړي سره اول څه کول پکار دي دا خو وفات شو نو دلته خو جنازې اعلان وشي چې مثلا 3 ساعته بعد 15 ساعته بعد او حدیث کې هم دا چې څومره زر د دغه وشي تکفین و تجهیز وشي او جنازه وشي دا بهتره ده خو بیا هم یو څه وخت پکې لګي. لومړني تدابیر موږ تجهیزاتو کې دا وایي چې اعلان کېږي خلک لیږل کېږي او دا یو څه ضروري شیان راوړل کېږي مثلا کفن اخلي بازار کې دکان کې دا راځي. نو د دې لپاره اول باید دا وشي چې د کفن د غم وشي چې باید یو کس ځکه نور خو څه اول شی دا دی چې باید د کفن غم وشي. د کفن وایي څه ته که نه کفن یو ټوټه ده چې دغه مړی پکې پیچل کېږي د دې بدن هغه د دنیا چې کوم د لباس اغوستی و او هغه استعمال او هغه دنه لرې کېږي لکه څنګه چې په احرام کې یو حاجي صاحب خپلې ټولې جامې لرې کوي او 2 څادرونه تاویز یو لنګ دی یو څادر دی البته نارینهو دپاره او زنانه په خپل لباس کې نو دغسې دا د دې هغه زړې جامې لرې کېږي دي هغه د چا اغوستلې که هغه د دفتر جامې وي که هغه د مهنت جامې وي که هغه د تجارت جامې وي که هغه د کور د کلي مختلف مثلا په نړۍ کې څومره مختلف لباسونه دي که نه څوک یو رقم څوک اوږده څوک لنډ څه یعنې داسې به مثلا د افغانستان خپل لباس دی پاکستان خپل لباس دی شاید عربان چې دي هغه خپل لباس او اوږده کمیسونه دي دا د ټولنې خپل دغه دی ځینې شاید پتلونونه پکې واغوندي په مصر کې زیات پتلون دي نو دا ټول لباسونه لرې کېږي او د دې په عوض باندې یو بل واحد شی چې هغه کفن ورته وي په دې باندې ټول امت مسلمه متفق دی چې دې ته کفن وي د دې دا لباس چې دا په آخرت ته ځي او یا قبر ته ځي دا بیل شی دی دا بیل نوم لري او خو بهرحال د دې هغه ټوټه ده چې دا سړی پرې پیچل کېږي او تل کېږي یعنې پټېږي پکې. اوس د کفن لپاره چې موږ وایو څه موږ خو 2 قسمه هغه لرو یو نارینه دي او زنانه دي آیا دا کفن به د دواړو یو شی که نه تفاوت به لري؟ کفن ډاکټر صاحب په خپل ذات کې ډولونه لري بلې د موږ د دغې په اعتبار سره د اشخاصو په اعتبار سره په 2 ډوله دي یو د نارینه کفن دی او یو د زنانه کفن دی یا ښځینه کفن دی. د نارینه کفن معمولا چې دی هغه 3 شیان دي بلې 3 شیان دي چې یو ته په عربي کې لفافه وایي او بل ته ردا وایي بل ته قمیص وایي. په دې کې د 3 وړو سره زنانه شریک دي هغه هم ردا لفافه او قمیص دي. اوس په زه د نارینه باندې بحث وکړم چې د نارینه کفن څنګه دی مثلا یو کس مړ شو خدای دې ټول زموږ ستاسې مړي وبخي خو مرګ حق دی نو دې نه خو موږ سترګې نشو پټولی نو بیا به داسې کېږي سیرت صاحب چې مثلا دا کس کټ کې دی یا په ځمکه باندې پروت دی دا مړی عملي شکل به دا وي چې دا حد اقل یو 10 متره نه زیاته نه 10 متره تیکه به اخلي هغه تیکې باندې بیا وروسته بحث کوو دا به راواخلي او دغه کس د محرم کس یا د کور فامیل سړی ورور دی بل ورور به راشي پلار یې مړ شو مشر ورور کشر ورور هر څوک چې وي زوی دا راتلی شي او دغه کس سره به دغه اندازه واخلي یعنې معنا دا چې د خپو نه تر سره پورې یو لیش د سر نه خواته یو لیش د خپو نه خواته دا لږ اضافه ونیسي دا دې لپاره چې بیا هغه پیچل کېږي راتاویږي فرضاً 2 متره یا 190 سانتي مثلا یو سړی دی چې هغه 180 سانتي طول لري نو یو لیش یو 60 سانتي دی خواته او 60 دی خواته فرضاً 2 متره 2 متره ټوټه به داسې ونیسي بیا به هغه غوڅ کړي بیا دې کې 2 خبرې دي دا یو بره دی که 2 بره دی پخوا 2 بره به نو 2 بره دا معنی چې اوس هم شته یو بره هم شته یو بره دا دی چې بیا به دا ډبل کوي چې منځ کې وګنډي او که 2 بره نو بیا ګنډلو ته ضرورت نشته نو دا یو دغه د خپو نه تر سره پورې دلته هم لږ څه اضافه خورې ګوتې دې خواته هم اضافه دومره به ونیسي دا به غوڅ کړي دې ته به لفافه وویو دا به فرضاً داسې خورم کې خیر دی دا خوره کېدای شي دا داسې عمومي ټوټه شو عمومي ټوټه شو دا
بله دا همدومره په همدې اندازه دې بله ونیسي چې دې ته ردا څادر وایي هغه هم دغسې د خپو نه یو خولې ګوتې اخواته او یو سر نه خولې ګوتې دا نظر په هر څه چې د چا طول هر څومره و خو دا اندازه شوه هغې سره دې دغه ونیسي که بیا چا ته بعضې خلک ډېر خفه کېږي ښه دی داسې پیتر یې ونیسي بیا دلته دا اندازه کړي یا د همدغه تان ورسره دغه کړي خو دا د هر چا اختیار دی بیا به دویمه د غوڅکي سره لکه هغه دواړه اول او دا دواړه په یوه اندازه دي هغه اول لفافه وه دا به ردا شي دا به هم په دې باندې واچي په اصطلاح باندې دوه غټ څادر شو دا به یو په بل باندې واچي په دې ځمکه به یې خور کړي درېیم شی چې پاتې شو کمیس دی کمیس څه مطلب کمیس دی چې هغه د دې د مرۍ نه شروع کېږي او د زنګنو نه لاندې ساحې پورې زنګنو نه لاندې ساحې پورې دا به ونیسي دا نو اوس مثلا دغه ټوټه چې ونیوله د شي زنګنو نه تر دې ځای پورې دا به بېرته غبرګه کړي ځکه چې دا مخ ته هم راځي شا ته هم راځي دا به غبرګه کړي دوه چنده به یې کړي دا نو مثلا هر څومره که 1 متر شوه 1 متر نه خو زیاتېږي دا به که نه 1.5 متر خوا شه 1.5 متر دا ټوټه دا کمیس شو نو دواړه طرفه نو د زنګون نه لاندې به شروع کړي د یا د دې ځای نه به شروع کړي تر زنګونه پورې دا به بېرته راکت کړي دوه چنده شو دا به غوڅ کړي چې دا غوڅ کړه دا به بیا چې قط شي شو که نه غوڅ ځای دا دلته به بیا په قینچي باندې دا دې ته دغه وایي دا ګریوان به ورته وکړي دا ګریوان به وکړي دا ګریوان شو نو معنا دا چې دې کې به بیا د مړي میت سر وباسي دا به هم داسې وکړي چې په دغې به یې خور کړي خو دې کې به فرق دی چې هغه خواته چې کوم سر دی که نه غواړي چې د دې دوو څادرونو په سر باندې موږ دغه د دې د کمیس واچو نو دا یو اړخ به واچي داسې به تاو کړي کوم چې کینچي شوی ځای دی هغه به یو لیش دغې نه لاندې کړي نو دا به تاو کړي دلته به کېږدي دا وخت کې چې دا مړی به غسل ورکوي د غسل باندې خبره کول چې غسل به دا چې څنګه به غسل ورکوي ورته نو د غسل طریقه خو همدا ده چې اول به ورته اودس ورکړي د اودس طریقه چې مثلا لاسونه به ورته وینځي لکه څنګه چې موږ اودس کوو که نه هغه محرم کس باندې البته جامې به ترې خپلې لرې کړي بیا به یو لویه ټوټه 1 متر 1.5 متر یا زیاته په دې باندې مړي باندې خوره کړي تر څو پورې شي بیا به خپل هغه کم کس چې دی د محرم کس دی دته به دغه وکړي استنجا وکړي استنجا خو بعضې علما دا په احجارو باندې وایي خو نه همدغه اوبه کفایت کوي په اوبو باندې کولی شي چې دې ته استنجا وکړي هغې نه پس دا لاسونه ورته وینځي 3 کرتې بیا خوله ورته وینځي خو خوله کې به داسې نه اوبه نه اچوي لکه څنګه چې موږ اچوو ځکه خوله خو مثلا که عمر کم خو هغه خوله په اصطلاح باندې کلکېږي ځکه چې سړی مړ شي خو باید دغه ځینې وتړي که نه دې دپاره چې نو د خوله داسې شکل باندې نه شي چې کله هم خلاصه پاتې کېږي شخه شي هغه بیا تقریبا په لیدلو او په کتلو کې داسې ښه زیب نه کوي که نه نو په دې خاطر باندې هغه دغه کوي کله چې دا کار وشو که نه نو خوله ته به واچي پوز ته به واچي او په سر باندې په مخ باندې ورته به وینځي لکه څنګه چې مخ وینځل کېږي په دغه کې دا به ورته وینځي لاسونه به ورته وینځي او پښې به وینځي دا دغه خو وشو اودس وشو هغې نه پس کوم داسې ستوني ستا دا سړی په تخته باندې پروت وي نو دې باندې اوس خو الحمدلله یعنې اوبه پرېمانه دي په هر ځای کې شته دی خو که نه وي اوبه خو به پیدا کړي ورته د اوبو دپاره تقریبا 4 کیلو اوبه خو باید دي یعنې یو غټ سطل نو دې باندې دا اوبه واچي مخامخ په دې ستوني ستاخ باندې چې دا پروت دي دا به پرې اوبه واچي دا مخ په طرف به صابون پرې والی شي ښه خبره خو بخار داسې وشي په حدیثو کې اشنان راځي چې هلته به سطل کې اوبه واچولې بیا به پکې زمۍ واچوله زمۍ په دې سیراسې په دې هغې کې د پسرلي په موسمونو کې په دې دښتو کې په غرونو کې داسې یو بوټی کېږي بیا سپین ګل لري دا سپین ګل چې دا پخوا خو صابون نه و دا وسایل نه و یا د عربو تاریخ ته که وکتل شي نو دوی به دا بیا راغسته جامې هم پینځلې هغه د صابون معنا لري هغه به د صفایي ماده وه نو هغه به پکې اچول په دې هغې کې بیا ښه جوش کړه او بالاخره اوبه به تړمي یعنې چې نه ډېرې یخي نه ډېرې ګرمې بیا به پیدا اوس کولی شي صابون د هغې عوض نیوی شي نو دا کس باندې چې اوبه واچولې صابون به پرې ووایي د خپل کس محرم کس یا دوست یا مشر البته د سړو دپاره خبره کوم دا به پرې باندې ووهي دا اوبه به پرې واچوي بیا به دا مړی چې دی بیا به خیاله چون موږ په غسل کې اول خیال هغه نیسو دا به په چپ اړخ واړئ په چپ به واړئ د ښی طرف باندې باید 3 کرتې اوبه تېرې کړي صابون به پرې ووهي او په صابون سره به دا وینځي پاک به کړي بیا به یې بېرته په دې ښي اړخ راواچوي چې تر څو چپ اړخ وینځل شي چپ اړخ چې شي بېرته به دا مخامخ کړي بیا کله کله فقهاو احتیاطاً دا خبره هم کوي چې دا کس به دا مړی به داسې لږ ملا به یې راجیګه کړي شاته به یو کس دغه شي او په دې خېټه به یې ورته لږ لاس ووهي
که چېرته امکان لري چې دا سړی مریض یا فاضله مواد دي دا به هم په دې ځای کې وینځل شي پاک به شي تر څو پورې چې بیا امکان لري چې د غسل د جنازې مخکې یو 2 ساعته 3 ساعته وخت وي مثلا نو بیا کېدای شي چې د اودس ته صدمه ورسېږي نو دا ټول به پاک شي صفا به شي ووینځل شي او ټول صابون او ورڅه به په اوبو باندې به دا دغه شي مثلا ټول طرفونه به ښی او چپ او مخامخ او شا دا ټول به وینځل شي نو په همدې تخته باندې دا دغه کړي بیا به بله یو ټوټه راواخلي یا دستپاک یا جان پاک دا مثلا که نه یا پاکه ټوټه البته هغې باندې به دا کس ښه وچ کړي مخ او دا ځایونه به یې ښه برابر کړي وچ کړي بیا به دا همدا کس هلته خو ما هغه مخکې دغه وښوده چې 2 څادرونه خو غوړېدلي دي او کمیس چې دی هغه هم اچول شوی دی خو هغه یو طرف یې تاور شوی دی دې ته به آمده دی چې دا د سر ځای چې دی دا د مړي سر به هلته کېږدو نو دلته به بېرته راخور کړي دا کس به 2-3 کسان به دا ونیسي په هغه هغې باندې چې تیاره خور دی په هلته به یې کېږدي دا سر به یې په هغه ځای کېږدي چې کوم ځای کې هغه قینچي باندې غوڅ شوی ځای دی د هغې لپاره هلته چې کېښود پخپله به دا دغه راواړې د دې په سر باندې راواړې دا بېرته خورېږي چې خورېږي دا زنګنونه هم کته کېږي که نه مخکې چې زنګنونه لږ کته باید ونیول شي نو تقریبا 2 هغه شو یو دا څادر شو که نه دا کمیس شو لفافه څادر کمیس دا 3 شیان چې دي دا په دې باندې هغه شي اوس یې پیچلو طریقې څنګه ده که نه چې دا نو ښه خو دا ده چې 2 طریقې په دې کې شته چې اول مثلا کمیس دی د کمیس برخې راوپیچي اول ښی بیا چپه بیا هغه دویم څادر چې دی چې اول پسې دویم و که نه هغه ردا ده بیا هغه راواچول شي په ښي اړخ باندې بیا په چپ اړخ تاو شي بیا هغه لاندې اخري چې لفافه و چې اول خور شوی و هغه راواخلي راتاوي کړي په ښي طرف باندې راتاو کړي بیا دا چپ طرف تاو کړي بیا هغه سر ته داسې یو تیرانګه د دغې د ټوټې باید د مخکې نه غوڅه شوي هغه دغه ټول راوپیچي او تاو کړي او سر ته هم داسې دغه کړي سر یې هم چې کومه دغه راغونډه کړي او هغې نه دغه تاو کړي او دواړه وتړل شي وپیچل شي بیا د ضرورت وخت کې کولی شي مخ ته مړي دپاره ښکاره کړي ښکاره شي دا د کفن هغه پوره دغه شو بیا دې کې دا هم ده چې عطر یا خوشبويي دا هم باید استعمال شي ځکه چې دا سړی که څوک را نږدې کېږي چې مثلا ډېر خلک دي چې داسې مرضتیا تېره کړي هغې نه څه مثلا څه یو د دوایانو یو وږم بوی احساسېږي خوړلي یا همداسې خو انسان خو چې ژوندی خو سا پکې ده په ژوندون لا خلک عطر وهي نو په ژوند نو هغه عطر به راواخلي بعضې وخت عطر خبره دې ښه وکړه بعضې خلک خرابترین عطر چې خراب بوی لري پخوا اوس خو الحمدلله خلک دغه شوي خو ما چې کله لیدل هغه چې هغه ارزانترین او خراب عطر به هغه به اخیسته نه دا په کار نه ده هغه پرې ډېر واچول او داسې به رنګ زیړ دغه نه هغه مناسب عطر چې په دې باندې لکه څنګه چې په ژوند کې سره استعمالوي داسې هم نه شي هغه څوک نږدې کېږي هغه ته متاثر شي بعضې خلک حساسیت لري عطر سره که نه ښه پرې نه لګي نن سبا چې بد عطر دي هغې ته خلک د مړو عطر وایي آفرین نو بس خلاصه دې کړه د مړو عطر باید یعنې بد عطر باید وانخلي هغه ښه عطر باید واخلي هغه په دې باندې مناسب انداز باندې چې نه ډېر خلک ته متضرر شي او دې نه خوشبويي بیا به هغې نه پس نو دا خو چې تکفین دغه برابر شو بیا نو دا یا په کټ کې حتما یا په که مثلا لرې ځای ته انتقالېږي هغه موږ په دغې کې انتقال او په نو بیا هغه صورت کې بیا دې ته آماده شو چې دا باید دغه جنازې ته یا د جنازې جومات ته یا جنازګاه ته لاړ شي هلته ویسي بیا په هغې باندې جنازه کېږي نو دا اول دغه دی که نه حق دی حق دی چې د مړي د نارینه لپاره نو د نارینه لپاره 3 ټوټې شوې 3 کفنه شو یو لفافه شوه یو څادر شو یو کمیس شو البته ځینې علما دا خبره هم کوي د فتاوی شامیه کې راځي چې که چېرته عالم شخصیت نو کولی شي پټکیان ورته ووایي خو دا استحبابي خبره ده دا کوم لازمي ضروري خبره نه ده که چا ووهه ښه ده که ونه وهه هم څه مشکل نه لري پاتې شو د ښځو په رابطه باندې د ښځې په دې 3 دغو کې سره برابر دي لفافه ده ردا ده کمیس دی دا 3 خو د نارینه هم دي د دم دي په همدې اندازه لکه څنګه چې د نارینه لپاره ما اشاره وکړه چې هغه داسې به د زنانو لپاره هم نیول کېږي دا ګوره سیره سوار څوک کولی شي بعضې خلک یېرېږي د مړي نه څنګه یېرېږي یو خو دا خبره ده مړی خو خو د هغې نه روح الله واخیسته د هغې ژوند لاړ هغه مړی شو خو که چېرته ډاکټر صاحب راپاڅېږي دغه ولاړ ټول خلک به بېهوش شي بېهوشه خو نه پاڅېږي او که نه پرې خفه هم دي چې ته ولې مړ شوی نو کله کله داسې مې یېرېږي نه یېره او ډار نه پکار ښه ده چې لازم د ښځو برخې ته مثلا مورګان دی الله دې وبخښي مړي کېږي دا لور مشره لور خو لا ډېره ښه ده هغه راپاڅېږي او دغسې دغه طریقې چې ما وښودې د سر نه تر خپو پورې یو څادر بیا د سر نه تر خپو پورې بل شو بل کمیس شو 3 دغه دا شو بل یو کولی شي چې هغې لپاره پړونی دغه کې استعمال یا پړونی مثلا متر یا
هر څومره شي مناسب وي یعنې څلورمه ټوټه پړونی دی پړونی شو. او پنځمه یو بل داسې یو ټوټه چې مثلا د لاس په اندازه باندې پلانوالې ولري هغه د ملا نه تاوه شي او د دې د مخه سینه په اصطلاح باندې دا وتړل شي. دا د دې لپاره چې دا لږ نور په حجاب کې شي. اسلامي شریعت غواړي څومره د ښځه په حجاب کې. د دې بیا لږ فرق پکې دا دی سیرت صاحب چې دا به کله اول څادر واچو لفافه او اوږد څادر چې جوړ کړه هغه واچو، دویم هغه څادر دواړه یو قسم رختونه یو اندازه ده، دویم چې واچو صحیح ده که نه سیرت صاحب. بیا داسې هم کیدای شي چې دا کله چې دا کمیس یې داسې تاو کړه صحیح ده که نه، کمیس یې تاو کړه لکه څنګه چې نارینه لپاره مونږ د ښځې لپاره هم تاو کړه هغه پکې وکړه ګریوان یې غوڅ کړه. بیا دې وخت کې دغه یو ټوټه چې ما وویل چې د ملا ترې تړل کړي دا په دې وخت کې په دې لاندې سر تیاره دې خوراکي تیاره دې خوراکي ځکه دا بیا وروسته نه کېږي دا به تیاره خوراکي. بیا کله چې دغه خور زمونږ مثال دا وفات شول الله دې وبخي ټول دغه سره نو د غسل مو شو څنګه چې نارینه غسل هماغسې په هغه سنت طریقه باندې غسل شو برابر شو. دا مثلا وچه کړله په ټوټه باندې یا په ریپاک باندې نو بیا هغې نه پس دا راخلي البته ټوټه به پرته شي دا باید په حجاب کې بیا هغې نه راخلي په هماغه استعمال ته خو دا غوړولی دی نو بیا په هماغه باندې واچي اول به د هغه د کمیس هغه برخه را خوره کړي هغې چې را خوره کړله هغې نه پس هغه بله ټوټه چې ما وویل چې د کمیس لاندې وه یا هغه برخه نو هغه سینې پرې وتړي کلکه هغې نه پس بیا دا یو ښي اړخ او چپ اړخ یا درې واړه هم کولی شي یو وارې دا ښي اړخ پرې راواړئ بیا چپ اړخ یا اول مثلا چې موږ دغه کوو سیرت صاحب څادر دغه کوو که نه اول دا چپ اړخ داسې راواچوو بیا پرې ښی دپاسه کوو دا هم په صحیح طریقه ده که چپ اول مخکې کړو او بیا پرې ښی راواړو دا هم بهتره ده دا هم په نارینه کې هم په سړي کې دا هم کیدای شي. بیا هغې نه پس دا وتړل شي سر او خپې یعنې خپو ته همالته غوټه واچول شي تر څو پورې چې دا متلاشي نه شي او یا ونه خوځېږي بې ځایه نه شي دا دغه خپله دا رخ که نه نو بس دا دغه شو. نو دغه طریقه د زنانو دې ته هم همدغسې زیاتره خو دې کې یو شی بل هم اضافه کومه چې زنانه کمڅۍ لري که نه ویښتان لري نو ویښتان کولی شي چې هغه چون ویښتان په زموږ په ټولنه کې دا دی چې شاته واړو چې هغه زینت دی نو دې دپاره زینت نشته ځکه دا مړه شو دا خور نو دې دپاره بیا داسې چې کمڅۍ دا نیم په یوه طرف باندې نیم په بل طرف اچي او په دغه کمیس کې پیچل کېږي او بیا ورته پاسه پړونی اچي چې مکمل دا په حجاب کې راشي پرده کې راشي نو دا وتړل شوه بیا دا دې ته آماده شي جنازې کې څوک پرې کوي د جنازې وخت به پوره او بیا به تدفین کېږي. تدفین کې هم دا ده چې باید د حجاب په شکل باندې هلته یو څادر تاو شي او خپل محرم کسان د خصوصا د زنانو دپاره مثلا وروري کاکای مامای دا محرم کسان دا باید دا په هغه قبر کې ایښودل شي که بعضا څوک نو ضرورت بیا الضرورت تبیح المحظورات خبره ده بیا کولی شي نور مشران کسان د کلي که نه یا څوک نشته یو ښځه ده یو حادثه پیښه شوله بیا کولی شي هغوی دفن بعضې ځایونو کې داسې هم شته ډاکټر صاحب ما زه خپله د یو صحنې شاهد وم د دې زنانه چې څوک وفات وه زامن یې مو ورونه یې مو دوی ولاړو نو یو پردی سړی و قبر ته هغه ښکته کړه ویې زه یې سپارمه ما ته یې وصیت کړی دی دا یې دیني ورور دی دیني ورور دیني خور سپارلی شي نه دلته بهتره دا ده چې مخکې ما وویل چې زوی دی مشر زوی دی کشر زوی دی د دې ښځې ورور دی چې د هلکانو ماما کېږي دغه بهتره ده چې همدا په خپله کته شي. سپارل ګوره نور غټه خبره نه ده موږ بعضې خبرې غټې کړي چې موږ یا دا خبره همداسې په ټولنه کې پاتې شوي چې پرېږدي دا بعضې مسایل باندې څوک خبر نه شي نه ده ګوره کفن څومره ساده خبره وه همدغه مور به یې مړی لرې به کلي نه به ښځه راشه درو چې دا د دې کفن دا که نه دا وخورې ته خپله ته یې لوري که نه یا نو صحیح ته خپله وکړه که دا کار خو ما ته طریقه وښودله چې بس هغه راواخله ټوټه د سر او د خپو ته یې ونیسه لږ یو شاوخوا ته اضافه کړه یو دیش ده دوه څادره داسې غوڅ کړه داسې واچوه بل د مثلا کمیس دپاره د دې مارۍ نه شروع کړه تر زنګنونو له که اخره پورې هم شي لا پړکو پورې شي دی هم پروا نه کوي هغه دوه چنده که منځ کې اوس که د پاسې واچوه یو رخت تاو کړه او بالاخره شي بله ټوټه مې وښودله دې کې څه ستونزه ده دومره سخته نه ده. سپارل هم همداسې دي سپارل دا ده چې او دا ودعت علی ملت الاسلام یا علی دین ما په اسلامي دین باندې وسپارلې دا خو هر څوک کولی شي که په عربي نه په پښتو یې وکړه که نه یا ترور یا خور یا مور یې هلته به غوټې خلاصې کړي خپله مخ په هم قبلې ته کړي او که سپارل چا د یاده وځي غوټې خلاصې کړي خو هېڅ دا ونه وایي او که ونه وایي خیر دی ځکه چې سپارل خو چون دا مسلمانه ده دا په خپله دا معنا لري چې دا خلکو راوړله دا جنازه پرې وشوله دعاګانې ورته وشولې
دا په دې قبر کې کېښودلی شو. د همدا معنا دا ایښودل څه دي؟ سپارل دي که نه. سپارل موږ څه ته وایو؟ یو شی د چا امانت که نه هغه موږ ورته ورکړو دا واخله دا د الله امانت و. او اوس موږ راواخیست دا د قبر کې کېښود شو. خو که چېرته وویل شي بهتره ده. بعضې خلک هغه هم کوي که نه کلمات لیکي هغې ته ضرورت نشته دی. لکه دا الحمدلله مسلمان دی اسلامي خور ده اسلامي ورور دی مسلمان دی دا چې دلته په خپله په اسلامي دغې راغلی په اسلامي طریقه راغلی جنازه پې وشوه خلکو پې دعاګانې ورته ولوستلې ځکه دا جنازه کې یوازې د دې نه چې د ژوندو ګټه هم ده اللهم اغفر لحینا و میتنا دا ویو که نه او جنازه پې وشوه هم د مړو دپاره او هم د ژوندو دپاره بیا همدارنګې پې حتی دا علما وایي یا مثلا بعضې مشران جګ شي چې تاسو شهادي ورکړئ چې دا سړی څنګه وه دا ټول خبرې زموږ د اسلام په برخه کې دې دپاره ګټې لري. نو که وسپارل شي بهتره که نه نو داسې به نه کوي لکه تا چې ویلي چې د ما پرېږدي چې زه اوس نو دا کار کوم چې دا نه دا دې همدا ورور وکړي دا دې دا زوی دې وکړي ورته چې خیر ماما ته هلته څه وې ته چې شی وې چې زه هغه زه وویم هغه به همدا وایي چې اودعتو علی ملت اسلام یا ودعتو علی ملت اسلام یا په اسلامي دغې مې وسپارلي خو دا ته مې وځې ویم نو بیا خپله دا چې وي دا بهتره ده ځکه چې داسې وړو شیانو ته باید چاته محتاج هم نه شو یو او بل دا د سخت کار هم نه دی چې هغه کاکا راشي او هغه ډېر ځان داسې دغه ونیسي معتبر ونیسي چې ولاړ چې زه خو په دې پوهېږم بعضې وخت داسې دغه نه دا کفن سړی به راشي داسې په غرور کې به راشي چې ولا دا خو داسې یو لوی علم دی چې ما زده کړی تا نه دی زده کړی دا ډېر ساده علم دی هر څوک کولی شي خو دوه ټوټې څادر دی لفافه عربي کې لفافه او څادر ورته خو موږ وداسې وایو چې دوه څادره ورته پرې کړه او یو ورته کمیس پرې کړه کمیس مې ورته دوه چنده طریقه وښودله خلاص دغه شیان دي سړیو ته 3 او زنانو ته 5 چې هغه یو پکې هغه ټوټه شوله او یو پکې پړونی شو که احیانا مثلا ضرورت نو بیا په 3 باندې کفایت کېږي سړیو د ښځو په منځ کې بیا دومره فرق نشته دی نو ځینې شیان موږ په خپله سیده صاحب سخت کړي چې بیا موږ دې ته مجبوري وي چې خلکو ته مراجعه وکړو. کفن ډاکټر صاحب څه ډول باید یعنی کوم رنګ ښه او دا ډېره ښه خبره ده. کفن خو معمولا موږ کفن مثال د احرام سره ورکوو او یا کله احرام مثال کفن سره ورکوو. نو د احرام دپاره چې نبي علیه السلام چې دغه سپینه جامه استعمال کړې ده نو سپینه کپړه بهتره ده چې سپین لباس دا بهتر دی او ښه دی ځکه چې دا معنا د پاکي ورکوي او چې د الله ته دا پاکه لاړله او یا مثلا الله دې دا پاکه ځان ته قبوله کړي نو ښه دا ده چې سپین کفن وي لباس یعنی رنګ سپین وي که احیانا نه پیدا کېږي بیا مشکل نشته دی بیا خړ دي وي مثلا رنګینه دي وي کار رنګي شین وي بیا پروا نه کوي ځکه ټوټه ده اصل هدف خو زموږ پکې پیچل دي او دغه حجاب او دغه د په اصطلاح باندې دغه پټولي د بدن نو کار کمی خو که سپین نو بیا کولی شي چې خړي زیړي سپینی شینی توري هر کوم شي یعنی به ټوټه کفن ټوټه باید څه ډول ډاکټر صاحب او دا هم ډېره خبره موږ په د سراجي او په دې علومو کې دا خبره کوي چې من غیر تقدیر ولا تبذیر بذر به هم پکې نه او کموالی به پکې نه کموالی معنا په عدد کې راځي او بذر په معنا په تعداد کې راځي یو بله معنا دا هم ده چې دا په قیمت کې خبره ده اوس مثلا موږ تاسو کې زما چې یاد دي نو دا کفن ټوټه لکه تا چې مخکې د ویش د مړي عطر نو دلته به چې جمعه هغې ته راله ښار ته راله او بس هغه رخپروش ته به کېناست چې بس کفن راکړه نو هغه مسلمان به ورته هغه ټوټه راغسته چې هغه خرابترینه ارزان ترینه او بیخي دغه به داسې به چا خبره لکه دغه ښکارېده زړه هم نه کېږي چې په مړ شخص بیا مصرف وکړي مصرف هم وکړي نو هغه خرابه ټوټه به یې راخیستله او هغې نه یو ټوکر یې پکې چې هغه د شملو دغه به یې جوړولي که نه هغه کې به شملې واچول هغه داسې نه ده باید دا د دې لپاره د علماو خپله خبره کړې په دې کې چې باید څه رقم ټوټه استعمال شي هغه وایي چې یو هغه ټوټه ده چې دی په مثلا په روزمره ژوند کې کومې جامې کوي د مثال په ډول دغه رخت 50 روپۍ متر دی دی په ژوند کې یا د 100 روپۍ متر دا رخ اخلي او جامې کوي او تقریبا همداسې د 100 یا 1.5 روپۍ اوس کفن دپاره باید همدغسې جامه واخیستل شي یو بعضې لا دا وایي چې نه لکه هغه ودونو ته سړی ځي اوس مثلا ته یو واده ته ځي که نه نو کوشش دا کوي چې 4-5 جوړه جامې دي وي هغه کې چې کوم ښه جوړ لباس وي ته هغې ته کوشش کوې چې هغه واغوندم چې لږ ښه هم ښکاره شم او څوک راباندې ډېر دغه ونه کړي او یا فقر په معنا باندې یا داسې وایي چې دا ولا ډېر سخت نه دی که نه یا ښه ښکاره شم خو زینت هم خذو زینتکم زینت خو هم د انسان دپاره په شرعي دغه کې جواز لري چې ښه جامه واغوندي ښه جامه نوې جامه اغوستل کوم عیب نه دی
خو چې صرف کبر نه هغه نو کله هو دا فرق شته چې ټولنه کې مثلا موږ ویو چې فقر هم شته غربت هم شته مثلا بیخي رخت نشته یا پیسې نشته یو زوړ رخت هغه د وینځ خو انزل صفایي پکې لازمي ده یو نو بعض علما دا وایي چې نه ته چې کوم هغه لباس چې ته ودونو ته ځي یا مثلا محفلونو ته ځي یا د مجالسو ته ځي هماغه نه باید دا هماغسې لباس باید کفن دپاره استعمال شي او حتی زنانو دپاره دا قول هم شته چې دا هم همداسې ده که چېرته ښه یو ځای ته ځي او بیا خصوصا اکثره علما دا وایي چې پلارګنۍ کله څنګه ځي پلار کله چې په کوم لباس کې ځي او هغه لباس ته هر څومره قیمت و هماغسې قیمتي لباس باید واخیستل شي خو متاسفانه بیا په زنانو کې دا مشکل شته چې زنانو خو بعضې وختونه ډېر قیمتي دي په 1000 روپۍ نو کفن خو د 1000 روپۍ نه وي که دا کفن موږ وویل شي دوکاندار ته چې موږ ته داسې رخ راکړه چې د 1000 روپۍ سپین رخ راکړه چې د 1000 روپۍ دا خو نه پیدا کېږي نو هر اقل ښه رخ باید واخیستل خو لنډو مې خلاصه چې په عادي شکل کې سړی کوم استعمالوي مثلا نارینهو نه به موږ قیاس کړو ښځې به پرې قیاس په همدې را قیاس کړو نارینه چې مثلا هغه لباس چې دا اغوندي مثلا 100 روپۍ متر دا د 100 روپۍ کفن دې واخیستل شي دا که ډېرې خو مثلا 8 متره نهایت 10 متره نه زیات په کار نه دی بعضې خلک داسې کوي سیرت چې بس ته تان راوړي که نه تان راوړي هغه کفن شي بیا نور هسې ځای شي څه شی شي نه دومره هم په کار نه اسراف کې بیا هغه اسراف کې راځي خو مناسبه دا ده چې هغه قیمتي ډېر قیمتي هم نه متوسط رخت وي چې دی په کومه عادي ژوند کې دی تقریبا 10 متره بس کېږي او 10 متره بس کېږي دا اندازه شوله او په قیمت کې حد اقل چې دا په معمولا دا کم لباس په کم قیمت اخلي زما فکر سره اوس خو ستا تجربه ده یعنی مثلا 600 روپۍ باندې اوس 4 متر کېږي نو متر یو نیم سل روپۍ شو نو دا د هماغه رخ واخلي چې هغه دا اغوسته په ژوند کې نو هماغه یو نیم سل روپۍ رخ واخلي اوس هغه 10 روپۍ والا خلک اخلي نو د 10 روپۍ دا بیخي صحیح نه ده دا بیخي هتک دی حتی هغه د مړي چې کوم ځای لوندي غسل وخت دا کفن پرې راتاو کې غوښه یې ښکاري نه دا بیخي په کار نه ده دا هیڅ نه غیر مناسب عمل دی یو خبره شته که چې د ډېر فقر او غربت خو الحمدلله خبره اوس نشته اوس کار څنګه بیا په کلي کې زموږ داسې خلک هم شته که یو سړی ډېر غریب چې د کفن وس نه لري نو خلک کومک کوي ورسره چندا چې یا داسې مالدار خلک شته ما ډېر لیدلي داسې چې هېڅ په جرأت سره په مینه لاړ شي هلته کفن ورته واخلي نو خو بیا هم په هر حال سره دومره داسې غیر مناسب رخ باید وانخیستلی شي چې ځکه دا تقریبا بل دا الله حضور ته راځي دی نو خو دنیا نه هېڅ شی هم نه وړي دا نور که د دنیا تجارتونه یي که دوکانونه یي که فابریکې که ځمکې که باغونه هر څه پاتې کېږي ټول د 1000 روپۍ کفن دی ټول د 1000 روپۍ کفن دی او کفن د شی جیب هم نه لري چې دا ځان سره په جیب کې واچي یو شی نه بس لاړ د دنیا دې سره څه شیان پاتې کېږي هماغه اعمال صالحه چې د ځان سره مخکې کړي دي صدقه جاریه کړې ده اولاد صالح ته چې دته دعاګانې کوي نو څه په درد نه خوري نو په کار دا چې دغه سره خو زموږ دا بېماني ونه کړو چې دې ته داسې کفن واخلو چې هغه بیخي غیر مناسب وي ډېر او داسې هم نه په کار چې ډېر زیات قیمتي نو هغه متوسط باندې به بهتره چې په متوسط باندې اکثره فقها علماو په متوسط هغې باندې اتفاق کړی چې متوسط رخت دې واخیستل شي تر څو پورې چې دغه وشي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دا خو د مړي په حقوقو مو خبرې کولې او د مړي لومړی حق هغه کفن و او ورسره ډېره مننه ډاکټر صاحب چې د غسل طریقه ډېره مهمه وه قدرمن لیدونکو سره هم شریکه کړه. همدارنګه د کفن طریقه ډېره مهمه وه د قدرمن لیدونکو د خویندو ورونو حتما زده کړي ځکه ډېر اسانه و. ډاکټر صاحب راځو اوس یو بلې خبرې ته خیراتونو ته راځو ځکه اکثره وخت کې بعضې وخت کې مړي وشي خلک یې ساتي خیرات ته مثال نن د غرمې نه وروسته مړ شو بعضې علاقې ماته معلومې دي په ګران هېواد کې چې وایي نه دا باید سبا غرمې ته ښخ کړو ځکه چې سبا غرمه باید دیګونه باندې او د دیګونو په بدرګه کې دا مړی چې دی دا باید ښخ شي که څوک پیسې لري که یې نه لري دا یو قسم لازم دی دا د مړي حق دی. جناب سیرت صاحب لکه موږ الحمدلله زموږ اسلامي فقه ټول علما پوهې دي او ورته معلومات دي موږ نه ښه پوهېږي پې اسلامي فقه کې هېڅ نه وه یا موږ که د میراث د کتابونو راواخلو سراجي یا شریفي یا نور کتابونه چې موږ راواخلو مختلفو مسلکونو مذاهبو هم لیکلي دي علماو لیکلي دي هغې د حقوق د مړي په حقوق کې کله نه خیرات خبره نه ذکر کړې دا یو تکفین تجهیز دی د قضا د دویونو دی او کومه چې وصیت کړي او بیا ته تقسیم د مال دی هېڅ کله پکې خیرات نه دی راغلی موږ دا ویو چې ایصال ثواب شته دی
مړي پسې خیرات کول د هغې اجر ثواب هغې ته رسېږي. دا زموږ د اهل سنت والجماعت دا متفقه دغه ده چې ایصال ثواب حتی ټولې هر څوک یې مني چې مړي پسې د خیرات صدقه کېده کوي. اوس دا قاعده ول چې خامخا زه سبا دې ته خیرات کوم، نو دا نن مړ دی، ښه امکانات هم شته، تکفین تجهیز هم کیدی شي، وخت هم شته دی، داسې شرعي عذر هم نشته چې یا مثلا یا ډېر مشکلات یې خدای ناخسته، یا جنګ دی یا بل شی دی چې موږ نشو کولی دا ښخ کړو. ښه دا ده چې دا حدیث کې راځي چې دا باید زر ښخ شي، ځکه چې دا به چې ته نیک سړی خو د الله دیدار ته به ورشي، دا دغه رحمتونو ته به ورشي چې دا جنت یا د جنت د باغچونه د قبر د باغچو د جنت نه دی او یا د حفرة من النیران دی. نو که چېرته ښه سړی او خدای بخلی خدا پرېږده چې خپل د الله نعمتونو ته ورشي. که نه متاسفانه بد سړی و، موږ خو د هغه ښه او بد خو موږ نه پېژنو، که بد سړی و خو پرېږده چې دا خلک هم په عذاب دي چې لاړ شي خپل دغې ته لاړ شي. نو یو خبره، نو د هغې مړي په ښخولو کې باید عجله وشي، دا یو خبره. دویم دا چې دا یو سړی دی مثلا اوس ډېر کېږي سیداسي صاحب چې اولادونه یې مثلا په سفر کې دي، په بل ملک کې دي، خلک هغې ته ګوري، خو دا ده چې هغه نه باید اجازه واخیستلی شي چې زه یا وروره یا کاکا یا فلاني دغه پلار دی یا د کاکا او یا د تره یا د ماما او تا لیدلی او همدا دعا ورته کوه دا ښه ده. که نه چې د هغه ډېر ټینګار کوي د اولیاو څخه یې راځي چې اولاد دی پلار دی یا پلار زوی دی یا زوی پلار دی، که نه دا په اولیاو کې راځي. نو بیا ښه دا ده چې که هغې ته صبر کېږي، اول خو باید ونه شي، که صبر کېږي خو زه دا اوس یو ډېر مشکل راځي، یو ولی کولی شي چې جنازه تاخیر کړي، وړاندې کړي، وروسته یې کړي، بې د ولي د اجازې نه څوک جنازه هم نشي کولی. نو بیا زه دا یو حق تا ورته اوس صبر وکړه که نه، یا د کورنۍ ته دې وکتل. نو اوس خو دا خو یو زه په اصطلاح یو ضرورت شو، موږ به دې ته یو ضرورت ویو، خو خیرات خو ضرورت نه دی. دا خیرات خو ځکه ضرورت نه دی چې دا ته مثال هغې دپاره سبا ته دا جنازه ایسارې اول دا ده چې دا ټول دا خپلوان اوس په تکلیف وي، دا کلی اوس په تکلیف وي، ځکه تر څو چې ښخ شوی نه وي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده چې بیا څوک کار هم نه کوي، چېرته ځي دوکاندارۍ ته هم نه ځي، وظیفې ته هم حتی نه ځي، هلته ودرېږي. دا یو لویه ستونزه ده جوړه کړه. د یو خیرات دپاره خو دا بیخي غیر مناسب عمل دی چې موږ د خیرات دپاره دا جنازه تاخیر کوو. یو دویم دا ده که چېرته داسې وي، علما دا وایي چې دغه ورځ د غم ورځ ده، د تکلیف ورځ ده او دلته اوس پیسې هم نشته، که دا مرګ هم ناڅاپي راځي. اوس خو د تکفین تجهیز دپاره که موږ خاصه ساده خبره وکړه خو بیا هم مصارف کېږي که نه، یو څه پیسې باید ولري، څوک به ولیږي، موټر به نیسي، دا به کې هغه به کې، او چای به اخلي او شی به ورکوي دې خلکو ته، ځکه دا خو طبیعي شیان دي. یا به چا پسې موټر لګي، یو خورلڼه ده، خور ده، بل دی بل دی، دا کارونه کېږي. نو دومره مصارف بس دی چې همدغه ورځ وشي. نو دلته نور اضافي مصارفو ته ضرورت نشته چې خیراتونه وکړي. او بل سړی ورته سیده صاحب رسېږي هم نه، مثلا دا سهار کې 8 بجې مړ شو، 7 بجې مړ شو، ته اوس به د دې غم کې چې تکفین تجهیز غم یې وکړي، د قبر غم یې وکړي، د کفن غم یې وکړي، که نه د دیګونو غم کې. دیګونه خو هېڅ غیر ضروري شیان دي. دلته که چېرته د چا لاس خلاص و، خپلوان یو، کومک یې ورسره کولی شو، د کلي خلکو زموږ خپله په کلي کې دا دغه ده چې مثلا مړی وشي په هغه والا ټول خلک که ښه شی دی، مثلا کچالو دی او غوښه دی او که هر شی دی دا په کور کې پخوي، صحیح ده، مشترکه ډوډۍ راوړي جومات ته یا یو غټ دیرې ته، هغه ته راځي، ټول د دې مېلمانه چې هلته هغه وخوري. سبا دپاره بیا دې ته اختیار دی، په اوله ورځ یي که په دویمه ورځ یي که په درېیمه ورځ دا کولی شي. یو نه دې ته سره دغه مو شو، تعاون هم شو، دی خپل دغې ته هم پاتې شو که نه، چې تر څو پورې دا پکې په تصمیم نیسي یا پیسې پیدا کوي. دا خیرات هم څه مفته خو نه دی، اوس په ډېر مصارف پې کېږي. نو دا دی لږ آمادګي ونیسي، درېیمه ورځ بهتره ده چې وشي. که چېرته احیانا داسې هم کېږي، موږ یې مطلق منع کوم نه چې دا حرام دی، خو صرف دا ده چې ښه طریقه دا ده چې په درېیمه ورځ وشي. یا مثلا یو ځای یو کلی دی، لکه تا یو څه اشاره وکړه، یو کلی دی چې ځان ته کلی دی، هغه کې ټول 3 کوره دي، صحیح شو. دا کس 9 بجې یا سهار 7 بجې مړ شو، جنازې 4 بجې ده، ټول خپلوان راځي دي کلي ته، چې کلي کې ګورو 2 کوره به څه آمادګي ونیسي، او غریب وي که نه. نو بیا دلته په کار داسې ده چې دغه د کوم خپلوانو کې څوک کېږي د هغه د دې دپاره تصمیم ونیسي، د دې دپاره یو دیګ وریجې یا 2 یو شی برابر کړي ډوډۍ چې تر څو پورې د خلکو کار وشي. یا دا خپله د مړي کورنۍ وایي چې زموږ خو دا کلی ځان ته دی، موږ 2 کور یو نشو کولی، موږ ته بغیر دې نه چې موږ څه شی پوښنو کې چاره هم نشته، بیا پروا نه کوي، ځکه چې دا خو هم یو مبرم ضرورت دی چې اوس تا ته میلمه راشي، خبر شو موټر کې راکېنه، ستا د جنازې نه خبر نه، خو داسې له رحمه د خپلوۍ په خاطر تا ته راځي. او رښتیا هم ده، ګوره که په داسې مسایلو کې څو خپلوان راشي، هغه مرض یا هغه درد یا هغه تکلیف کافي کمیږي.
نو دې صورت کې که دا راشي خو خوراک وغله خو دا کومک وکړه منډه یې وکړه راله هغه ستانه څه خبره چې دا دلته خلک شته که نشته یا مثلا ډوډۍ شته که نشته خو ډوډۍ خو خوري نو دې لپاره دا فامیل دا د مړي والا ګاونډیانو څه مسؤلیت شته او ګاونډي خو مسؤلیت شته نه د شرعاً دې شرعاً خلاص صلة رحم کې صلة رحم کې دوی شرعاً دغه لري باید دې کس سره تعاون وکړي صحیح ده تعاون معنا همدا ډوډۍ ورولېږي ډوډۍ ورولېږي او د سره همکاري وشي د دې په قبر ته لاړ شي د جنازه کې شرکت وکړي دا ټول په دې کې راځي خو که چېرته دا خپله د مړي کورنۍ دا ووایي چې نه ګاونډیانو اوس حالات یا مثلا اقتصاد خراب دی یا ضعیف دی یا فلان دي خپلې پیسې لري ښه نرخونه دغه واخلي شاري پوخ کړي ودې خوري په دې خلکو باندې ځکه چې دلته دا ځان ته کلی دی خلک کومک هم نشي کولی او که کومک کوي شاید ستونزه ایجاد شي نو په دې خاطر باندې بیا بنا دغه د ضرورت از ضرورت تبیح المحظورات په خاطر من کولی شي خیر لري په اوله ورځو کې ځکه د نور سره تفاوت دی او که چې د غټ کلي کې وي غټه قریه ده هلته به یې نه پکار پرېږده چې د هغه اوله ورځ باندې او که د پیغور له ویرې خلک خیرات وکړي که خیرات ونه کړم ولا خلک پیغور کوي یا فلانکي مړي خیرات و فلانکي و دا وایي ته سپېره مړی و چې خښې که بې خیراته که د دغې احساس له مخې خیرات وکړي اجر لري نو دا خو ریا شو سیره صاحب دا ریا شوه دا ځان ښودنه شوه دا د پیغور نه د ویرې دا نه ثواب دی نه تا که انما الاعمال بالنیات تا په دې نیتونه که دا کار شي دغه مړي ته ثواب ورسېږي دا د یو بل څه وکړه نو بس څه شي چې په کومه نیت چې کړی هماغه الهجرة مع علامه هغه حدیث کې چې راځي نو هغه چې هجرت هر څه لپاره کړی هماغه دلته هم اوس دا هر څه مطلب یې چې کړی هماغه ته رسېږي نه مړي ته کوم ثواب رسېږي نه یې کوم مړي ته اجر رسېږي صرف خپل سیاست یې یا خپل هغه د پیغور د دفع کول هغه یې جوړ کړ نور کوم هغې ته نه رسېږي ځکه دا ښه پوهېږي په دې خاطر که دا معنا یې کړم صحیح وه خو دا د دې لپاره کې نو هغه به څه لپاره چې کړی هماغه نیت ورته رسېږي ډېره مننه ډاکټر صاحب دا چې د خپرونې د پای شوي دي له تاسو مننه کور ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وئ تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ